ښه راغلاست. د رانیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون د نیولو په تړاو باندې په کور دننه او په نړیواله کچه باندې لاریونونه وشول چې باید منظور پښتون خوشي شي. پر همدې تړاو تېره ورځ د ولسي جرګې غړي ښاغلې شګوفې نورزۍ هم لاریون کړی او د پاکستان سفارت مخ ته یې خیمه وهلې ده. پر همدې موضوع ورسره خبرې کولو ښاغلې شګوفه نورزۍ ستړي مه شئ. ښه راغلاست خپرونه. مننه. ښاغلې نورزۍ پیل به دې وکړي چې کومې موخو لپاره مو د پاکستان سفارت مخ ته خیمه وهلې ده؟ موږ د پرون راهیسې خپل هغه مظاهرې او خپل هغه ولسي حرکتونه شروع کړل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دا ولسي حرکتونه پیل سو او اعتراضونه پیل سو چې بالاخره موږ هم د پاکستان سفارت مخې ته مو دا حرکت پیل کړل. بالاخره په دې باندې وتوانېدلو او موفق سولو تر څو موږ د پاکستان سفارت مخې ته خیمه وو. همدا مو هدف و تر څو د پښتنو اواز ژوندي وساتو او د منظور پښتون د عدالت غوښتنې لپاره مو دا خیمه ووهله. ها تر دې وړاندې هم موږ تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کړی دی که لاریون وي یا هم د میډیا له لارې خپل غږ مو پورته کړی. بالاخره څه مجبوره کړی چې تاسو دې ته اړ شئ چې باید راشئ د پاکستان سفارت مخې ته راشئ او تاسو ته لاریون وکړئ؟ منظور پښتون د ټولو پښتنو هغه رسا اواز و تر څو د خط اخوا کې د ټولو پښتنو د حق غوښتنې د بشري حقونو د هغوی اواز یې پورته کوله او د هغوی د حق دپاره مبارزه کوله. همدغه موږ مجبور کړلو او موږ د پاکستان په مقابل کې ودرېږو او د پاکستان د حکومت په مقابل کې چې دوی نور هغه خپل ظلم او بربریت د پښتنو په مقابل کې بس کړي او موږ غواړو د منظور پښتون ژغورنه تر څو چې د پښتنو آواز تل په هر ځای چې د نړۍ په هر ځای همیشه ژوندي او د هغوی حقوق د هغوی مدني حقوق هغوی ته ورسیږي. تېره ورځ تاسو د پاکستان سفارت مخ ته خیمه وهلې ده. پاکستان سفارت سره مو خپلې غوښتنې شریکې کړې دي که نه؟ ستاسو غږ د پاکستان سفارت پورې رسېدلی دی که نه؟ که چیرې ستاسو غوښتنې هغوی سره شریکې شوې وي د پاکستان د سفارت ځواب تاسو ته څه؟ موږ په تعداد د ډېرو ولسونو چې هلته راټول سوي همدغه مو غوښتنه او دا هم غواړو زموږ اواز د پاکستان د سفارت څخه لا هم هاخوا ته تېر سوی دی. نو زموږ شعارونه زموږ ویناوې ټوله دوی اورېدلې دي. پرون د سفیر معاون راغلی و او زموږ سره یې مجلس درلودی خو خپل مشخص خبرې ونه کړه او موږ ورته ویلی که چیرې زموږ سره په توافق باندې رسېږي چې منظور پښتون ایله کې د زندان څخه موږ به هم د سفارت مخه پرېږدو او ولاړ به سو. که چیرې منظور پښتون نه ایله کېږي موږ به هم دلته کښېنو تر اوسه د دوی دخوا کومه ځواب او کوم څه نه دي راغلي مګر د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم پښتانه دي او د پښتونخوا دخوا موږ ته په سلګونو میسیجونه او په سلګونو زنګونه راغلي دي او هغوی هم په هغه خوا کې مبارزه کوي. موږ هم دلته مبارزه کوو او د نړۍ کې په نړۍ کې چې څه پښتانه دي هغوی ټول هم د دې حرکت څخه پلوي کوي او ملاتړ کوي او غواړي تر څو چې موږ د پښتنو آواز په همدې شکل باندې ترلاسه کړو. تاسو ویلي چې د پاکستان د سفارت کومون درغه تاسو سره مجلس ضرورت خبرې کولې خو هغه کوم دریځ چې تاسو په کارو تاسو سره داسې کوم معلومات شریک نه کړل اوس مو هم تاسو ته خیمه وهلې ده که نه؟ بله موږ نن درېیمه ورځ دی چې موږ همدا خیمه وهلی دی او ولسونه په زرګونو ولسونه راځي همالته یي او خپل شعارونه خپل ویناوې کوي او مبارزه مو ډېره جدي تر دې لا جدي هم روانه کړې ده او که چیرې زموږ جواب بې جوابه پاتې سي او یا منظور پښتون همداسې په بند کې پاتې سي موږ به نورو ولایتو کې د قونسلګري مخ ته او سفارت به هم بند سي او قونسلګري نور ولایتو کې چې دي هغوی به هم بند سي. موږ یو فرامنطقهي ولسونه ټول به سره راټول سي او په دې بخش کې به خپل مبارزه خپل هماغه ولسي ملاتړ چې موږ لرو د هغوی سره به ادامه ورکړو. ښاغلې نورزۍ فکر کوئ چې پاکستاني حکومت منظور پښتون د کومو موخو لپاره په بند کې اچولی دی؟ څه دي چې پاکستاني حکومت ترې ویره لري او د دغه غورځنګ سرلاره یې په بند کې بند کړی دی؟
دوی د همدې څخه ویره لري ځکه چې په پاکستان کې سلګونو پښتانه ورکېدل، په سلګونو پښتانه وژل کېدل، په سلګونو پښتانه په مختلفو بهانو باندې دوی پاکستان حکومت په قید کې اچوله. دوی همدغه هدف و تر څو منظور پښتون ونیسي، وروسته محسن داور، علي وزیر، تر څو د دوی مشران خاموش کړي، مشران خاموش سي او کشران عادي خلک نور هم ویره ولري او د دې مبارزې او دغه رسا اواز پورته نه کړي او یا هم مبارزه نور ونه کړي. خو پاکستان حکومت په دې باندې غلط، ځکه چې هر څومره چې دوی پر موږ باندې فشار راوړي هغومره زموږ د پښتانه ولسونه اواز به نور هم اوچت کېږي او مبارزې ته راګرځو اغلې نوزۍ که چیرې پاکستان حکومت دغه غورځنګ مشران په قید کې نیسي، بندي کوي، په دوی باندې میاشت میاشتې بند تېروي، فکر کوي چې دا به د دې غورځنګ د نورو پلویانو هغه کوم کسان چې په دې غورځنګ کې روزمره فعالیت کوي د پښتنو د حق غوښتنه کوي د دوی پر روحیې باندې به اغېز وکړي؟ بالکل پښتانه په ټول هیواد کې په ټول نړۍ کې چې دي انشاءالله متحد به وي او نن هم په جرمني کې د سفارت مخې ته زموږ ولسونه زموږ پښتانه همالته هم مظاهرې کوي او انشاءالله همالته هم تعصن خیمه به ووي او په نورو ځایو کې هم همداسې شان موږ نه ګورو چې موږ په افغانستان کې یو که د افغانستان څخه بیرون. مهم دا یو چې موږ پښتانه په کوم ځای کې اوسو، خپل اتحاد اتفاق ساتو او د منظور پښتون په ایله کېدو باندې او د پښتنو چې پاکستان کې اوسېږي د هغوی د حق ساتلو لپاره موږ خپل د حق آواز به پورته کوو او هیڅکله به نور پرې نږدو د دې هغه استبداد او هغه ظلم پر پښتانو باندې دوام پیدا کړي. دې ته به خلاصون ورکوو او موږ به پښتانه د دې حالت څخه ژغورو. تاسو هم خپله شاید هستئ چې په کور دننه لکه څنګه چې تاسو دغه تحرک پیل کړی دی، تاسو لاریون وهلی دی، په کور دننه پر بیرون په نړیوال کچه باندې پښتانه راوتي دي، بېلابېل قومونه راوتي دي، د پښتون د غورځنګ د مشر د خلاصون نارې وهي. فکر کوئ چې ولې پاکستان حکومت په دې برخه کې چوپ دی؟ دوی د دې پښتنو غوښتنو طلبه یې نه وایي، اصلي موخه د دوی څه کېدلی شي؟ ما مخکې اشاره وکړې د دوی اصلي موخه همدا دی چې د پښتنو هغه رسا اواز خاموش کړي. پښتانه د نور خپل اواز نه اوچتوي خپل د حق د غوښتلو لپاره. تاسو فکر وکړئ د پښتانو اصلي مرکز په پاکستان کې په کراچي کې دی. په افغانستان په یو ښار کې دومره پښتانه نشته چې په کراچي کې تر 5 میلیونه ډېر پښتانه شته. هلته تر ټولو لوی قوت هلته دی چې موږ وایو پېښور او نور ځایو کې حتی نشته. دوی همدغه غواړي چې پښتانه خاموش کړي، دوی همدغه غواړي چې نور د پښتانه خپل اواز اوچت نه کړي، نور د پښتانه خپل حق ونه غواړي او غواړي چې تل پر دوی باندې ظلم وسي او تل غواړي چې همدغسې خوار او تر تاوتریخوالي لاندې اوسي او دوی ووژل سي. خو بیا هم دا زه غږ کوم چې د پاکستان حکومت په دا غلط پوه سوي او چې ښځې دي که نارینه دي ټول به دې مبارزې ته نور هم راوځي، نور هم خپل د حق د اخیستلو لپاره چې موږ کلونه پر دې باندې جنګیږو او موږ دردونه غمونه ټول پر دې باندې غم او درد او هر څه مو یو دي، موږ پر دې باندې مبارزه کوو او نه پرېږدو چې دا لړۍ نور هم دوام پیدا کړي. تاسو هم د دې وضعیت شاهد وئ چې دلته په قومیت، په نژاد، مذهب، ژبو باندې خلک یو بل سره په ډېرو ژورو جنجالونو کې اخته ول. د منظور پښتون غورځنګ چې رامنځته شو، فکر کوئ چې څومره د ځوان نسل فکرونه بدل کړي چې دوی بالاخره سره متحد شي، یو لاس شي، د پښتنو حقوق هغه که هزاره وي، هغه که ازبک وي، هغه که نور قومیتونه وي، راشي بالاخره د پښتنو د حق غوښتنې نارې اوچتې کړي؟ ګورئ منظور پښتون چې و یو فکري مکتب و، هغه یو نفر نه و، هغه ټولو ولسونو ته دا یې په اثبات ورسوله، مخصوصا د پښتنو هغه ته چې اتحاد او اتفاق باندې موږ هر څه کولی سو. منظور پښتون په دې وتوانېدله چې په زرګونو ولسونه راټول کړي او وایي چې په اتحاد او اتفاق باندې هر څه کیږي. منظور پښتون دا یې په اثبات ورسوله چې زموږ په اتحاد او اتفاق باندې موږ کولی سو خپل حقوق وغواړو. نو هماغه منظور پښتون او دا یې تر ټولو لوی پیغام ټولو افغانستان ولسونو ته ورسوله. دغه خپل فکري مکتب یې په افغانستان کې هم دې خواته هم تاثیر یې وکړله او نشر کړله تر څو دلته هم ولسونه متاثر سي او وایي چې په یووالي کې موږ هر څه لاسته راوړلی سو. هغوی مفکوره، هغوی فکر، ملي فکر او د ولسي فکر او دا ذهنیت او دغه انګیزه یې ټولو ولسونو ته یې ورکړله چې موږ کولی سو په یووالي او اتفاق باندې ټوله
خپل حقوق او خپل حق ترلاسه کړو د هر ظالم او جابر څخه موږ کولی سو. راګرځو د منظور پښتون له د غورځنګ څخه د ښځو ملاتړ تاسو څنګه ارزوئ؟ څومره کولی شي چې په دې برخه کې مثبت او اغېزناک تمام شي؟ بالاخره که چیرې منظور پښتون خوشي نه شي د تاسو د غورځنګ د تحریک د لاریون د خیمه وهلو نتیجه به څه وي؟ بالاخره څه کول باید پکار دي چې منظور پښتون خوشي شي؟ که چیرې خوشي نه شي غبرګون به څه وي؟ د الله فضل دی ام ځوانان ام مشران ام ښځینه په ډېره پراخه پیمانه باندې ونډه اخیستې دی او ونډه لري. د پاکستان سفارت مخې ته چې کومه خیمه وهل سوې چې د ولسونو څخه زه منندوی یم چې رهبریت یې زما په لاس کې راکړی دی او زه یې د رهبري کومه، نو په هغه کې هم همچنان په سلګونو نارینه او ځوانان هم پکښې کې ګډون کړی دی او فلحال هم ستا او خپل مبارزې ته ادامه ورکوي. که چیرې موږ د هغوی د خوا جواب ترلاسه نه کړله، دا یوازې زموږ اواز نه بلکې نړیوال ټولنه هم پر پاکستان باندې غږ کړی دی چې دا سوله ییز اواز او تاسو په ناحقه یعنې بشري حقوق مو نقض کړله او منظور پښتون مو ونیوله. موږ به د هیواد په ګوټ ګوټ کې د قونسلګریو مخ ته قونسلګري به بند کړو، همچنان خپل مظاهرې ته به دوام ورکړو او همچنان د هیواد څخه بهر چې کوم ولسونه هلته دي افغانان دي لر او بر یو افغان، هغوی به هم انشاءالله دا خپل مظاهرې ته او خپل د حق غوښتنو اواز ته به تل پورته کوي او تر هغو چې منظور پښتون نه یې لسوی دا مظاهرې نور به هم غټیږي او مبارزه انشاءالله به رنګ راوړي. انشاءالله چې مبارزه به مو رنګ راوړي. ډېرې زیاته مننه ژوندۍ صاحب اغلې نورزۍ ده چې خپرونه ته راغلې. ډېره مننه.